الحمد لله الذي فطر الأنام على ملة الإسلام والاهتداء وجبلهم على الملة الحنيفية السمحة السهلة البيضاء. الشاعر لله رحمه الله تعالى كتاب حجة الله البارحة هذه مضمون موضوع رسول ترکیوں کہ اللہ رب العزت انسانان مخلق پیدا کړي انسانانو لپاره چې کوم نظام حیات مقرر کړی دی دا جبري نه دی فکري دی انسانانو لپاره چې کوم نظام الله رب العزت مقرر کړی دی دا جبري نه دی فکري دی یعنی انسان فطرت دغه تقاضا کوي چې دا رزق میلاو شي انسان فطرت غواړي دی کتاب کے شاہ رحمہ اللہ جامعیت نظام اور فطرتیت نظام ذکر کرے کم نظام اللہ رب العزت انسانان اللہ کرے یو چلے دا جامعہ میں ټولو شجون د حیات تا د ژوند ټولو نظام دغه شعبو ته شامل دی او دیم دا فکري دی جبري نه دی جبري ځای لکه اوبه چې په بره بوځي دا جبري وي د طبیعت نه او د فطرت نه خلاف یو کار کول لکه اوبه په بره بوتل نه دا فطري دی لکه اوبه چې په قطر باندې ځي دغه شان دی انسان فطرتاً د دې تقاضا کوي نو دې کتاب کې شاید دا دوه خبرې ثابتوي جامعیت د دې نظام او فطریت د دې نظام چې دا نظام فطري دی په دې خطبه کې شاید صاحب دغې ته اشاره کړي خطبه په طریقې د براعت الاستدلال ده براعت الاستدلال ده نو خطبې د خپلې دپاره یو مختصره خبره دا ده چې انسان کې دوه څیزونه دي یو بدن دی او بل روح دی یو بدن دی او بل روح دی د اصل خلقت په اعتبار باندې روح مقدم دی روح مقدم دی د بدن نه اول روح پیدا شو بیا بدن چې پیدا شي نو روح راشي دنیا ته روح چې الله پیدا کړو د ټولو انسانانو د پیدایش نه مخکې الله رب العزت د هغې نه یو وعده اخیستې وه الست بربکم د ټولو بغیر د جبر نه ویلو بلا یعنې د الله د ربوبیت او د تربیت او د روح په منځ کې بلکل مناسبت نو د روح فطرت چې دی د روح مزاج چې دی هغه تربیت د باري تعالی دی او په دې باندې جوړ دی
شاغ غواړي د الله رب العزت تربیت چې دې د الله رب العزت په تربیت مربع شي او دې پاللی شي د الله په تربیت د الله رب العزت په تربیت کې وپاللی شي ضرور دا فطرت او اصل انسان اندغو حقیقی انسان چیزن وغروح دے دنیا کی رکارون لپارا مادی دنیا کی انسان وقت میں شکرولے چیزے مادی دنیا کی انسان وقت کی راغی دپار اللہ رب العزت دلیو مادی بدن ورکو تکه یو سړی اوبو ته کوزیږي او اوبو کې دننه وخت تېروي هغه له د اوبو جامه پکاري اکسیجن مکسیجن بوله شوي پکاري نو دې راته مادي دنیا ته الله رب العزت ولې یو مادي بدن او خالق ورکړو دې دنیا کې د انسان جوړ شه د زورنا یو دا غروح چې کوم د باران او دویم د دې بدن نه دا بدن مادي د ده خپل یو مزاج و د ده خپل مزاج و اصل انسان چې و او روح و هغه پیدا و چې کوم دی نو په فطرت یعنې په تربیت د باري تعالی هغې باندې څو پیدا و په هغې جوړ و بلکل هغه داسې د اختیار قالو بلا ویلو چې هغې ته رسو متلنه وه الستو بربکم قالو بلا هغه اقرار د ربوبیت کړو جبران یې نو کړی فطرن یې کړو او دا مادیات چې و دنیا ته راغې بس روح و نو د مادي غیشیان پرې راغې دا ماده شوه دې کې ظلمت و دې ماده کې خواهشات و دې ماده کې جهل و تاسو سلم کې هم وایي منطق کې هم وایي چې منات د علم هغه تجرب دی منات د علم تجرب دی یعنی مجرد عالم کېدلی شي ماده علم نشي حاصلولی انسان چې علم حاصلوي د روح د وجې حاصلوي ماده کې ظلمت دی جهل دی چې دې دنیا ته انسان راغی حضور سره د جهل او ظلمت یو ځای شو نو د بدن او د روح د تقاضي کشمکش شو روح اوس دا غواړي چې تربیت یې د الله په تربیت وشي او بدن کې ظلمت کې دواړه په یو ځای کې شو نو اوس چې کمونو کشمکش جوړ شو اوس انسان حیران دی چې څه وکړم الله مهرباني وکړه الله رب العزت انبیا راولېږل انبیا راولېږل چې د انسان اصل فطرت طرف ته چې کوم دی نو هغه دعوت ورول کړي او د ظلماتو د بدن نه او د ظلماتو د مادې نه نور د روحانیت ته وباسي د فطرت چې کوم نور دی هغې طرف ته وباسي د هغه انبیاء کرامو تابعداري
الله رب العزت خپل تابعداري وګرځوله انبیاء و تابعدار الله پیدا کړ علما شاید انبیاء و علوم حاصل کړل کله د نبوت د دروازې د باندېدلو نه وروسته یوزاد د نبوت جاری انوارات د نبوت جاری هغه د کمنو علما او قراول چې خلک چې کمنو ظلماتونه اوزي په طرف چې کمنو نورانیت باندې نور طرف ته اوزي لوی مخلوق وارثه د انبیاو هر څوله دعاګانې کولې دا شاه صاحب جو خطبه کې ذکر کړي د دې خطبې د ټولو لپاره موږ مختصر خبره وکړه دین اسلام جامع دی د انسان ټولو شیونو ته شیون الحیات ته جامع دی او فطرین دی دا موږ ته ځینې کشمکش ښکاري یا چې کمونو ځینې احکامات موږ ته ګران ښکاري یا څوک اعتراض وکړي چې دین اسلام فطري نه دی دا د دې وجې نه چې هغه بدن غالب دی بهیمیت او بدن پې غالب دی هغه انسان کې روح مني نه یا د روح تقاضا کمزورې شوې ده د بدن کې په ده باندې هغه ځناورتوب غالب شوی دی نو دې د طبیعت د بدن او د فطرت د روح فرق نشي کولی د روح او د بدن د دواړو د مزاجونو فرق کولی نشي نو په ده بدن غالب دی نو دې وویل دین اسلام ګران دی او د فطرت خلاف دی د فطرت خلاف نه دی دا بلکل د فطرت موافق دی یا وایي دین اسلام په توره خور شوی په زور باندې خور کړی دی په زور نه دی خور کړی دین اسلام په فطرت خور دی فطرت باندې خور دی توره خو لپاره د دفع د شر د شریرانو ده د شریرانو شر دفع کوي اسلام کې صفا خبره ده لا اکراه فی الدین هغې کې اکراه نشته خو په خپله چې صرف د بدن ظلمانیت یې ختم کړو او بدن دې مړ کړو او د بدن د مادې د ظلماتو نه د کدوراتو نه محفوظ شي هغه په خپله اسلام غواړي انسان بیا په خپله اسلام غواړي که چېرته د بدن ده لکه زمونږ د زمونږ لکه باقي انسانان چې لا نه دي راغلي دنیا ته د هغوی روحونه بله دي که هغوی د پیغمبر شته چې د پیغمبر تاجر ده هېڅ هلته کې مقابله نشته د روح مقابله چې سړی مړ شي بیا پیغمبر تاجر دي بیا هم نشته دا دلته ضرورت دی ځکه بعضکم لبعض عدو زمونږ په دې بدن کې عداوت دی دې بدن کې کشمکش دی مرج البحرین دی هذا عظم فرات دی وهذا ملح نجات دی یو طرف ته بدن دی بل طرف ته روح دی دا ټول د یو نه په موږ کې روان دي یو نور دی یو ظلمت دی د دې ظلمت نه د یسلو لپاره او نور د دعوت لپاره الله انبیا راولېږل دې دنیا کې ضرورت د انبیا راغی چې دې ته آوازه راغلې چې د ظلماتو د وجې نه جهل راغی نو د هغه آوازه پاتې شوه هلته نه یې رسو دا د مادې د ظلماتو د وجې نه موږ سره شوي چې دا تللی کې بیا زموږ فطرت بالا وایي بالا بیا دې آواز کوي نو دا خطبه کې دا خبرې ذکر کوي اوس په ورته وګورئ چې وایي که نه وایي اسانه وي الحمد لله الذي
صفتونه د خدای څوک الله غزا ترجو توای چې بسم الله راو الحمدلله راو موافقات ثلاثه او وجوه اصليه ونقليه الحمدلله صفتونه د خدای څوک الله غزا ترجو فطر الانام چې پیدا کړی مخلوق علی ملت الاسلام والاهتداء مخلوق پیدا کړی انام مرز مکه باندې چې هغه ته وایي قدرت مراد مکلف کی بیریان انسان یا فقط انسان علی ملت الاسلام والاهتداء وملت الاسلام والاهتداء وجب لهم او پیدا کړی دي لرا علی ملت الحنیفیه السمحه السهله البیضاء هغه دستور او قانون چې دی الله الحنیفیه چې صرف او صرف دی الله حنیفیت هغه د کمزنو د الله نه علاوه بل څه نه پرلې حنیفیت دې ته وایي حنیفه او ما کان من المشرکین انا په مرده کړی دي حنیفه فسالمو شعبو د ژوند کې د الله حکم او الله قانون ټول شعبو د زندګۍ کې د الله حکم او الله قانون د بل څه قانون نه مانی نه په مذهبي زندګۍ کې او نه په سیاسي زندګۍ ان سمحة السهلة البيضاء هغه کې تفصیل نشته بالکل چې کومه آسان ده سمحه او سهله د دوه یو معنا ده چې پای کې تنګي نه وي تفصیل وکړي نه وي البيضاء واضح ہے بالکل یعنی پای کې پټواله نشته په دې باندې پیدا او پټواله ټکی راو او ملت الاسلام کې تری ده فطرت الله التي فطر الناس عليها لا خلق خلاف ولتي ثم انهم واشيهم الجهل بیا چې کله پټ دی لرا جهل ماده مراد ووقعوا اكثر السافلين بچا بنیاد غالب شو بارس شو لقد خلقنا الانسان في احسن ثم رددناه اكثر السافلين وادركهم الشقاء اولان ذکر دی لرا بدبختای ورحمهم الله برحمته رحمت دی الله کو ولا تفضلهم مهربانی کو بری باندې وباسالهم الانبیاء حدیث پیغمبران راوړي دي لیکو د دې من الظلمات الى النور سودا کلیه د پیغمبرانو د ذریعہ باندې د تیارو رڼا ته ومن المضيق الى الفناء ظلمات ثمرات ظلمات المعدن ظلمات البدن ظلمات البهيميه الى النور الى الروحانيه الى الملكيه ومن المضيق الى الفناء اذا د بدن د دنیا ډیره څنګه ده ډیره وړه ده د خواهشات دنیا ډیره څنګه دنیا ده د مادي دنیا ډیره څنګه دنیا ده د روح دنیا ډیره ګرانه ډیره زیاته ده ومن المضيق الى الفضاء او څنګه چې ګمنو فضا ته پراخوالي ده وجعل طاعته منوطة بطاعته او لیکر زوله تابداری خپل موقوفه په تابداری د دې باندې فیال الفقر والاولاد لیکر زوله طاعته تابداری خپل منوطة بطاعته موقوف په تابداری د پیغمبرانو سلوی فخر او سلوی درایا یعنی دا په انسانانو کې سلوی فخر خاوندانو چې الله یې په دې نه راځي لکه زمانه د دې چې معنی نه راځي زمانه نه وي دا لوی خبره ده چې بادشاہ چې مبارک دا وایي چې د زمانه نه وي د دې انکار زمانه انکار ثم وفقا چې کله نبوت سر ته ورسېدو بیا الله توفیق ورکړ من اتباعهم لتحمل علومهم وفهم اسرار شرائعهم من شاء بیا الله رب العزت توفیق ورکړ من شاء هغه چاته چې اراده وکړه الله هغه من شاء سوق من اتباعهم یعنی
د تابعدارو د پیغمبرانو نه لتحمل علومهم د پاره د چترو د علومو د انبیاءو د پیغمبرانو د علوم سي اوچت سی برداشت دی وقام اسرار شرائع او توفیق پر الله د پلار د پوری درازونو د شریعتونو دی د پیغمبرانو د شریعتونو د اسرار او حقیقت شي وشي فاصبروا بنعمت الله نشودي د الله په نعمت باندې حائزين لاسرارهم فائزين بانوارهم وانا عليك به من عليا تاجمع قوم کی رازونو دی او کامیابی دوکی په انواراتو دی پیغمبران او انوارات چې کومه حاصل کړ وانا عليك به من عليا کافی تعالی رضا او شکر درجه وفضل الرجل منهم على العابدين یو تانی چې کومه بزرګ عابدان او ورثو وفضل الرجل منهم على العابدين وسموا في الملكوت علماء او په فرشتو په عالم کې هغه ته علماء ویل چې دا لوی درجه والي دا فرشتو په دنیا کې وسوارو د رسول لهم خلق الله او شذ په دې د پوزیشن او په دې درجه کې چې سالم مخلوق د الله او د واغانې کې هر تر ځان کې جو فلمه تدریس بیان وګو کې صلی اللهم درود لله یا الله سلامتی او لږه بدی باندې وعلى الانبیاء وعلى ورثتهم او وارثان دې باندې مادام تلو ورسره ترڅو پورې چې کومه چې مکه او اسمان می خاص کر نبی علیہ السلام او خاص کیا الله دې ترمنځ په درود او سلام سره خاص کا زمون سردار محمد صلی الله علیه وسلم والمؤيد بالآیات الواضحه لاغت تایید کړی شوی د دلیل واضح باندې کارو غرا دلیلن کو خاص کا پتے خاص کاری افضل الصلوات و اکرم التحیات وقر رحمت الغانی او بہترین عزتمند ڈالو او تحقو غانی و افضل استفاق او انتہائی ذکرنو انتخاب بانی شدال انتہائی انتخابو کی و امتر علی آلی و اصحابی شعالی و رضانی او راو روا و آل و اصحاب دبانی بارانون رضامندی اقبلی وجعل من احسن الجزاء اول كبير بهترين بدلا